بسم الله الرحمن الرحیم. زه ستاسو ورور نجیب الله شینواری شینواری سپیکس نه ډېر سلامونه مې ومنئ دوستانو. دا زموږ یوټیوب چینل شینواری سپیکس، زموږ فیسبوک شینواری سپیکس، ټیک ټاک هم شینواری سپیکس. نو بعضې دوستان یې وایي هغه انسټاګرام نو شینواری انډرسکور ورلډ دی، پرایویټ دی خو اپروو هم کو پروا نه کوي. راځو د افغانستان د کرکټ په اړه موږ تاسو سره لایو راځو، لایو خبرې کوو. ګورئ دوستانو چې تاسو وګورئ د پاکستان کرکټ ته وګورئ، د هندوستان کرکټ ته وګورئ، نور نړۍ هغه په خپل کرکټ باندې لګي خبرې کوي، لایف پروګرامونه یې دا وسم یو پروګرام و هغې کې مشتاق احمد، انضمام الحق او داسې نور خلک ناستو خبرې ورباندې کولې. هغه به مخکې سیاسي پروګرام و، هغه سیاسي پروګرام یې غاړې ته که او کرکټ پرایورټي ورکړه. زموږ او ستاسې موږ خواستم په سیاست کې ناکام یو، دا محال دی، مګر هغه کوم کسان چې یو نیم راشي لکه فرید محمدي صاحب دی، فرید الله محمدي، هغه ټولو نیوز کې هغه هم داسې کسر وغواړي لکه اوس فضلي یا دا په کرکټ څه پوهېږي چې تا هغه راغواړي د الله ولي. دا ټولو نیوز کې سم خلک روغواړه، هلته افغانستان کې هم شته دی، نور هم لکه ریګولر په کرکټ باندې پروګرام وکړئ. صرف دا خبره نه چې ترا میدان ته شهر ځای کې د پوسټ کې لیکلي اتالان کامیاب اوسئ او بریا راوړئ، هیڅ شی په دغې شیانو باندې نه کیږي. کرکټ کله چې زموږ ټیم راپاڅېږي مثلا ویسټ انډیز ته ماتې ورکوي په وارم اپ کې، دا یو آسان کار نه و، دا ډېر ګران کار دی. خواري وکړه لوبغاړو ته، نو چې کله ورباندې نیوکې کوي همدغسې سټایلو ته به هم باید هغه بریا ته همداسې کش ورکړل شي چې څومره کیږي. ګوره دنیا ته دا دې وخت کې زموږ د میډیا رول ډېر مهم دی چې دنیا ته داسې عکس وښیي چې افغانستان د کرکټ په اړه سیریس دي، د افغان فینس چې دي دا باید د کرکټ نه ډیپرایو نه شي. مګر زموږ میډیا چې دا هغه داسې ښکاري صرف دې ته ناسته ده چې کله به دا کرکټ ټیم غلطي کوي، کله به مشکلات جوړوي، کله به میچ بیلي چې موږ را میدان ته شو او کنځلې او بدې ردې شروع کړو، کرکټ بورډ هم غلط دی، لوبغاړی هم غلط دی او دلته هم خیانت وکوي. او چا وی راشد خان او نبي په 2019 کې خیانت وکړ، نو هغه نه ما پوښتنه وکړه چې وروره یو خیانت خو یې راته وښیه. ما ته وایي هغه ټویټ یې چې وکړه چې ګلبدین یې کپتان کړو، ما ویل دا یې ښه کار کړی. ګلبدین د کپتانۍ د هغه کې ځای و مړه، نو په نوم ګلبدین چې دی نړیوال جام ته ورکې خو وایي شوې دې شینو کې به دونه نه چیړو. زموږ خلک چې ټول داسې جذباتي ملت یو او هر منفي ته تیار ناست یو، چرته چې مثبت ټکی هغې ته موږ سره د غم نه ورکوو. ته یو ښه ویډیو وکړه، زه خدا کوي 100 کسان هم وګوري، مګر که اوس یو څو خبرې بدې ردې او درزو مار شروع کړه او چغې دې شروع کړې چې دا فساد وشو او دلته دوی خیانت وکړه او غلا وکړه لوبغاړو، ته به وګورې هغه ویډیو به 1 لک نه زیات کسان ګوري. ولې؟ ځکه موږ منفي خلک یو، زموږ ملت چې دی د منفي داسې غرق که چې موږ ټول سوچ منفي، هغه ژوند هم منفي شي، بیا ګرځې منفي شي، او چې کله بیا منفي په لاس در نه شي نو بیا ډپریس یې، بیا چې ولا غم دی را سره او دا ژوند هم غمونه دي او داسې دي، نو تا ته به خوشحالي څنګه راشي؟ پوه شوې؟ مسلمان سړی باید همیشه پازیټیو وي، باید همیشه په الله امید ولري، هر څه به خیر سي. دا د افغانستان ټیم که یو لوبه هم ونه ګټي که نه، یو لوبه هم پروا نه کوي، پوه شوې؟ چې یو لوبه په دې سوپر 8 کې ونه ګټي یا سوپر 12 کې. ولې؟ دا یو افتخار دی، یو غټ ځای دی چې وی آر پارټ اف سوپر 8. سریلانکا ټیم 40 کالو راسې لوبیږي، بنګلادیش 30 کالو راسې لوبیږي، سوپر 8 کې نشو راتلی، کوالیفایر ته لاړه، موږ راغلو. خو ګوره راغلی یو، اوس چې راغلی یو د دې کریډټ چې دی دا به ټیم ته ورکړل شي. میډیا ته پکار دی چې سپورټ یې کړي، ولس ته پکار دی سپورټ یې کړي، چې کوم ځای کې غلطي کیږي هغه غلطۍ باندې ګوره داسې کنسټرکټیو کرټیسزم لکه هغه نیوکه او هغې سره حل دغسې باید وي. آزاد دم موږ څوک نه پرېږدو، لکه اوس د فضلالدین چې ازادي شروع کړې، هغه زه خدای خبر چې وایي کرونا کرکټ بورډ پوسټ کړی، دی ورته دا شی وکړه، هماغه شی کې انپروفیشنل غوندې وایي د لوبغاړو ته خبرې کرونا په اړه وکړې. وروره نو ته کوم پی ایچ ډي لري یا ماسټري لري چې لوبغاړو ته کرونا په اړه خبرې کوي؟ پوه شوې؟ خپل دغه به لري سلسلې، او څونه چې فضلي خبرې کمې وکړي هماغونه ښه دی، ځکه څوک چې امارت ته حمارت یی ته خپله سوچ وکړه نو د هغه د خبرو څه ضرورت دی؟ دا په دې هم نه پوهېږي، دا خلک داسې نه دي، خبرو ضرورت یې نشته. لاړ شه افغانستان ته، لکه نور د کرکټ بورډ چیرمینان چې څنګه خپل وطن کې کارونه کوي، نو د کرکټ بورډ چیرمین خو به یو څه کار وي که نه؟
داسې خو به نه وي چې ته لاړ شه نړیوال جام کې یو میاشت د لوبغاړو سره د مفتو هوټلونو کې تېروه او دغه کوه. دا خو دوبۍ ده، ځکه تېر ځل لندن و نو بیا هم لندن دې نه و کتلی په سترګو، یو څه به دې کتلی. اوس خو دوبۍ ده، اوس خو دونه سلسلې هم نشته. نو لاړ شه کرکټ بورډ ته لوبغاړي پرېږده. په لوبغاړو اننیسسري پریشر نه دی پکار، نه باید کرکټ بورډ نه څوک پې پریشر واچي، نه بل څوک. پرېږدئ خپلو لوبو ته، لکه څنګه چې موږ مخکې وې شهزاد محمدي او حضرت الله زازی په 0 آوټ شو، ماوې پروا نه کوي. That's how they play their game. Just back them up. 5 نورې لوبې پکار دي، زړه د خلاصه لوبه وکړئ. په دې لوبه نه ګټل کېږي چې زموږ ټیم موږ یو چې بهترین ټیم دی. نه، موږ نه انډیا ټیم ښه ټیم دی، موږ نه پاکستان ټیم ښه ټیم دی، موږ نه د دغه ټیم ښه ټیم دی د نیوزیلینډ سکاټلینډ سره زموږ مقابله کېږي. موږ پریکټیسونه نه دي کړی، هغوی بنګلادیش هم ووهه. نو په مقابله ورسره کېږي، مګر دا 3 ټیمونه خو موږ نه ښه ټیمونه دي په حقیقت کې. مګر موږ به وهو، په جذبې به وهو، زړه د خلاصه دې وطن دپاره به لوبه کوو، په اتفاق او اتحاد چې لوبه وکړو بیا موږ ټیمونه والی شو. بغیر ستا د اتفاق او اتحاد نه، بغیر د جذبې نه چې تا سره دا جذبه چې یاره دا ملت چې دی ډېر کړېدلی دی، دا په هر نظام کې کړېدلی دی، که د خلکیانو او که د هغه نور مجاهدین راغله، که کرزی راغی، پسې اشرف غني راغی، که اوس امارت راغی، ټولو کې کړېږي. نن هم کړېږي په اسلامي نظام کې. ګورې نه دغه مخې ته د نانبهي مخې ته څونه زنانه دغه ناستي ډوډۍ دپاره. په اسلامي نظام کې دا شی حاکم والله که د حضرت عمر رضی الله تعالی به د شپې ګرځېده چې خلک به یې پیدا کول او کومک به یې کاوه، ځکه چې آخرت غم ورسره و. اسلامي نظام کې ګوره دا شی نسته چې ته وزیر یا ته کوم شی سوې نو دا پاور سو ډېر غټ لاسته راوړنه ده. دا لاسته راوړنه نه، دا مسؤلیت دی. دا به د تا نه ورځ په قیامت الله تعالی پوښتنه کوي، ذمواري تا ته الله درکړه. نو مطلب مو دا دی چې دا لوبغاړي، دا موږ د کرکټ لوبغاړي چې دي، دوی باید ځان سره فکر وکړي چې تاسې دې ملت ته خوشحالي ورکولی شئ. او دې خوشحالۍ دپاره ګوره ملته تیار اوسه ذهني. که تا لوبه بایلو ده پروا نه کوي، چغې را بیا به هغې ورځ باندې 50 کسان لایف راتګ شروع شي او خپله برخه کنځلې به شروع کړي او درته به یې شعر یې کوي. دوستانو شعر یې کوي او شعر ته به هم کش ورکړی، نو څه پیدا؟ اوس خو کار خراب سو. دې وخت کې ګوره ته چې نړیوال جام ته ورځې، لوبې به بایلې، لوبې به ګټې، دا پکې راځي. دا د کرکټ پارټ اف د گیم دی. مګر موږ خپل لوبغاړو نه شی غواړو، موږ خپل لوبغاړو نه دا غواړو چې ته به تر اخري باله پورې فایټینګ کوې. ته باید په اخري باله پورې تا کې جذبه جنګ وکړې. ته وایې چې یاره بې وسلې جنګ، مطلب ته خپل ملت دپاره ګټه کوې. ته غواړې چې دې ولس ته خوشحالي ورکړې. موږ تا نه دا غواړو. که موږ ستا نه اتفاقي ولیده، ستا خبرې ګوره دننه نه راوځي وایې شوې او ستاسې لانجې مو وکتې، نو دا به ستاسې انشاءالله وتعالی اخري ورلډ کپ وي. وایې شوې بل ورلډ کپ او بل نړیوال جام چې راځي، فضلي مزلي ورته موږ توت ته کوو. فضلي د ما نه څه ښه ځوان دی، ما د فضلي نه تعلیم ډېر کړی دی. ما زه لګیا یم اوس لیول 3 کوچنګ هم ساوث افریکن ګیری کرسټن سره کوو. فضلي چېرته پاکستان کې لیول 2 سرټیفیکیټ اخیستی دی، همداسې ورکړی دی. په دې هم نه کرکټ دی، اوس څه سره میچ کړی نه 1993 راسې کرکټ فالو کوو. موږ کرکټ کړی دی لیسټ اے آر څه باندې د فضلي نه زیات کوالیفاید یو. مګر فرق دا دی چې هلته هغه وخت سره داسې حالات وو چې فلایټونه نه وو چې ته د امریکې یا بل ځای نه ورشي. که د همدې اسلامي نظام سره فضلي ولاړ نه و. فضلي خو عبدالله سره ولاړ و، یا د دغه خلکو سره هغه یې چلونه زده کړي دي. موږ هم دې خلکو سره ولیاړو. همدا تاسې ملت کې ډېر خلکو راته ورشئ وګوره څونه کنځلې به هم کړي زړه د خلا. ولې موږ خو داسې بد نه دي ویلي، موږ د همدې وطن دپاره ولیاړو. نو د فضلي نه موږ زیات کوالیفاید یو، هېڅ ضرورت نشته. او دا هم درته وایم چې دې دپاره نه ورځو. ګوره په اسلامي نظام کې چې ته ورځې باید ورته وښیه چې نجیب الله شینواري سره دومره پیسې دي چې دی د امریکې نه راته. زه چې کله د هغې جاب نه وځم باید حساب ورته ورکم چې وروره دغه دی، دا ستاسې معاش و، دا ستاسې دغه و، دې نه چې 1 روپۍ زیاتی دا دی، دا زه دا ته دا زما ګریوان او دا ستا لاس. ځکه موږ د قیامت او آخرت ته هېڅ شی هم نه پرېږدو. نو خبره داسې ده چې کرکټ ته کار کوي نو زړه د خلاصه به کار کوي. موږ د بل په نسبت وې زه صحیح د فضلي ولې صحیح دی. موږ نه غواړو چې کرکټ بند شي. کله کله به ته د زهرو ګولۍ خورې، نو ځکه به ته یې چې یاره دا سړی زه به صحیح دی. هغه دغه خبره چودھری شجاعت حسین جاڼې دو مټي پاو، ځکه نور خطرناک خلک راتله. نو موږ وې زه دی صحیح دی، فی الحال صحیح دی. مګر دا مطلب نه چې دا به راتلونکي دپاره هم صحیح.
پوه شو داسې چیرمین پکار دی چې هغه دنیا سره اړیکې جوړې کړي، هغه بایلیټرل سیریز او دې خلکو سره خبرې وکړي. داسې نه چې د ACC میټینګ کې ته داسې ښکارې لکه مزدور چې ودرولی بنسبت د نورو خلکو شارپ کور ته یې واچوه، سټایل برابر کا. پوه شوې موږ د چا نه کم خو نه یو، هر سړی آزاد ملت و، موږ ازادي اخیستې ده، څه ګپ نه دی. د دنیا 40 ملکونه مو واله که موږ ځان وپېژنو. دا خلک خوب ګوري څوک یې نشي والی، مګر موږ همیشه چې خلک والی دي خپله وینټیلیټر ته تلي وو، پراته یو بس همداسې بیا نو سره را رغېږو نه. خدای مو د دې ځل روغ کړي. نو خبره کرکټ ته د خپل پلیرانو ده، موږ به زړه د خلاصه تاسو هغې وخت کې ما نیوکې کوه د سټارټ نه ګوره کوم شي باندې چې ما ته غلط ښکاري زه به پې همیشه نیوکه کوم، مګر دا زموږ ټیم دی همدا سپورټ کوو. پاکستاني میډیا سره مې خبرې کولې، دا خپله میډیا خو مارته څه وي دا اسم خرڅه شوې ده. ایور ازادۍ رادو ته د امریکې کانګرس دا زه چې پکې راسه دوی کانګرس پیسې ورکولې، ستا ازادۍ رادو ته ټولو رادوګانو ته همداسې دوی پیسې دا ټولې خرڅې شوي رسنۍ دي. ته وګوره د وایس اف امریکا خبرونه چې څنګه خبرې لیکي. نو نه ستا په کرکټ څوک خفه کېږي کې نه نړیوال جام دی، نړیوال جام. اوکې په کرکټ کې دا ډېره غټه خبرې، دا ډېره غټه میلۍ، ټوله میډیا سپورټ ورکوي. کوم ځای نه دوی څه سپورټ ورکړی؟ ټول پکې خاموشه دي. نو نه پروګرامونه کیږي، نه RTA پروګرام کوي، نه طلوع نیوز پروګرام کوي، نه ATN پروګرام کوي، نه دا نورې رسنۍ پروګرام کوي. روغ غواړئ پوه شوې موږ مو په خدمت کې 0 روپۍ هم درنه ناخلو، 0. همداسې نور خلک هم شته په افغانستان کې. مطلب په کرکټ خبرې وکړئ چې د کرکټ مینوال د کرکټ خلک یو ځای شي، د ټیم پسې شاته ودرېږي، ټیم داسې فیل وکړي چې ما پسې ټول ملت ولیړ دی، هغه نور هم خواري کوي، نور هم پوش ورکوي. او نړیوال جام دی د پوش کار، ته چې پوش ورکړي ته به داسې ټیمونه بیټ کې. اوس ګوره داسې ښه موقع ده انشاءالله. سکاټلینډ موږ په 2014 کې بیټ کړی او موږ 180 رنزې کړي وي، دوی 156 تقریبا 14-15 رنزو په ډیفرنس باندې موږ ګټلی. نن سکاټلینډ ټیم ښه ټیم دی، بد ټیم نه دی. دوی سره میکلویډ هماغه پخوانی دی، کوډسر ورسره دی، ګریوز ورسره دی، کراس ورسره دی، دا جاش ډیوي ورسره دی. دا پلیران ښه پلیران دي، دا هغه پلیران دي چې لګیایي په کاونټي کې کرکټ کوي. نو دې د خاطره لایټې باید وانخلي، ښه مقابله ورسره وکړي. موږ چې داسې پلیران چې دوی چې هر څومره کوشش وکړي، دا زموږ راشد خان دوی دپاره ډېر زیات دی، مجیب ورته زیات دی، محمد نبي چې اوس کپتان شوی دی ګوته یې نور هم ښه چلیږي ماشاءالله. نو دا په دوی باندې زموږ ډیپینډنټ دی. فاست بالران چې دی هغه به ګورو چې څنګه چل کېږي. نو سکاټلینډ به انشاءالله وهو. پس د سکاټلینډ نه بیا زموږ ګروپ انټرسټینګ کېږي، ځکه انډیا پاکستان لوبه د موږ نه مخکې د انډیا پاکستان لوبه ده. هغې کې چې هر چا وګټله خو سیف سو په یو حساب، خو چې چا بایلو ده لیس سې که پاکستان وګټله اول لوبه داسې به واچو، ځکه زه خو غواړم چې پاکستان وګټي. هغې ټیم کې ډېر پښتانه دي، فخر زمان، رضوان، دا ټول زما ډېر ښه راځي، شاهین افریدي چې داسې ټیم سپورټ کوي بیل خوند دي، دا هر چا خپل کار دی. چې وایي ګټله بیا انډیا خطره کې شوه چې موږ سره یې لوبه انډیا موږ وواله انډیا اوټ کېږي. که چېرته پاکستان بایلو ده نو زموږ پاکستان سره په 9 لوبه ده، که پاکستان موږ ووهه پاکستان اوټ کېږي، 2019 ورلډ کپ والا کار کېږي. اټس انټرسټینګ، کرکټ باید انټرسټینګ وي، کرکټ باید همدغسې وي. نو دې سره چې دی زموږ دغه ښه کېږي انشاءالله. ټیم دنیا کې نورم نوم پیدا کېږي. دې وخت کې ټیم ته همدغسې لوبې ضرورت دی چې دنیا کرکټ وایي چې نو وات هر څه چې په دې ملک کې روان doesn't matter. Cricket, politics on one side, cricket on other side. Cricket is a source of happiness for those people and let's not take it away from them. پوه شوې؟ دوی نه ناخلو، دا خوشحالي ترې نه ناخلو، دا ولس په دې خوشحاله کېږي. let's do it. د دنیا دغه به تا سره ودرېږي، په هیومینیټیرین بیس به در سره ودرېږي ستا کرکټ سره. مګر که ته زړه د خلاصه کرکټ وکړې، که تا چېرته نااتفاقي او ناجیز او پلیرانو لکه هغه تیر په څیر وکړه، نو بس بیا دا واورئ چې دنیا کرکټ به خراب کوي، خو تاسې هم خرابېږئ. انشاءالله تاسې ټول به موږ بیا لرې کوو. دا زه اوس نه پلیرانو ته یم، ما ګوره هغه پریډکشن کړي دي، پوه شو، ما ویلي 2019 د 2021 تر اخره پورې به فرحان کسکر یوسفزی نه وي. ورشي ویډیوګانو ته چا به یقین کاوه چې دغه یا خو یې ولا یې نو موږ درته ویلي وو. اوس ورشئ چیک کوئ. نن وګورئ فرحان کسکر یوسفزی به چېرته په لندن کې په بړستنه کې ځان پټ کړی، پوه شوې، ځکه هغه خو هم ډېرې کرنې کړي دي په تېرو 2 کالو کې.
مګر هغه خپل وخت سره حساب کیږي. فلحال چې دی خو لاړه، زموږ پریډکشن صحیح شو، زموږ د کرکټ پریډکشن هم صحیح. نو خبره داسې ده چې په کرکټ باندې او بیا خبرې کوو. نن لوبه چې وه سکاټلینډ او عمان واغه دونه مهمې دغه خبرې نه په هغې باندې زه دونه خبرې نه کوم ځکه د عمان ټیم ټیم خواري کوله، خو سکاټلینډ چې ډېر پروفیشنل ټیم دی ښکاري نه زموږ او ستاسې غوندې دغه نه کوي، نخرې مخرې نه کوي بس، مګر ډېر سی په طریقې لوبه کوي. نو خدای دې پیښ خیر انشاءالله. ګورو به چې څنګه چل کیږي هغه وخت سره بیا په هغې خبرې کوو. سبا بل سبا لوبه چې ده بیا د انګلند او ویسټ انډیز شروع کیږي، ښه لوبې وي. بیا د هغې په اړه در سره سبا لایو راشم. یو بل شی زه تاسو ته کومه یو دغه درته ریکارډ کوم ویډیو، هغه به د دغې اپ یې ښه سویفټ سټریمز چې تاسې په موبایل کې دا څنګه ډاونلوډ کړئ او مفتو کې کرکټ وګورئ. نو دا برته بیا په یوټیوب چینل کې اچوم او بس زړه د خلاصه ډېره مننه. ډېر خلک په تېرو 3-4 ورځو کې 15-20 800 پورې سبسکرایبر راغلی دی. دا ټول ستاسې کمال دی. خو اروپا امریکا والا کش ورکوي یوټیوب ته. زړه د خلاصه بس موږ بر سره خبرې کوو او څونه چې مو وس کیږي خپل ټیم سپورټ کوو، به بې ځایه ځای کې به نیوکه کوو ځکه زموږ کار حق دی او حق ویل دی. نو بیا په کرکټ باندې خبرې کوو. تر اوسه پورې نن داسې خاص دغه نه وه، خو دا زه ډېر سخت په دې خفه شوم چې نورې رسنۍ ګورم او زموږ خپلې رسنۍ چې دي دا ټولې داسې خاموشه ماموشه یې ځان اچولی دی لکه تیار چې بیداري چې کله مګک راوځي او وینیسو، مطلب ټیم میچ بیل او دوی پې چغې شروع کړي. ستاسې ټول د کتلو شیر کول نه یو جهان مننه. ستاسې رور نجیب الله شینواری په لوی الله مسپارم. خدای په امان. السلام علیکم.